ښه شپه را روانه د خلک اوس لا چاندې ورته کوي خیراتونه دي نوم یې د خیرات پرېښی داسې ورته ووایه چې دا څه کوي وایي خیرات کوم چې ورته وایه ما یې که وایي ته خراب خیرات نه منې 2 میاشتې مخته لا چاندې ورته سوي دي و دا د پیغمبر په دین کې نسته د پیغمبر علیه السلام لخوا موږ ته نه ده رسېدلي د صحابهو لخوا څخه موږ ته نه ده رسېدلي کتابونو کې خبره کوي ابن خلکان یو تاریخ د هغه لیکلي دي چې دا د ښې شپې رسم 400 کاله د نبي علیه السلام له هجرته وروسته په مصر کې فاطمي خلفاو وکړي فاطمي خلفا شیعګان وو پر مصر یې وخت مسلط شو دا د هغو رسم د 400 کاله د نبي علیه السلام له هجرته وروسته یعنې 390 کاله د نبي علیه السلام له وفاته وروسته دا کار شوی تر هغه له مخه یې چا هم نه ده کړی او بعضې خلک بیا داسې وایي چې دا 600 کاله وروسته د نبي علیه السلام له هجرته څخه په عراق کې مظفرالدین کوکري یو باچا تېر شوی د دا هغه وکیل هغه وخت را رواج او حال دا ده چې د یو خیرات د یو عمل تخصیص تر 10 ورځې پورې ورکول دا بدعت ته په دین کې نسته د الله پیغمبر نه ده کړی صحابه و نه ده کړی او ته چې اوس هر چاته ووایه اوس په دې مجلس کې به هم ډېرو ته زه بد ښکاره شوی یم چې دا ملا صاحب بیا ګوره ښه شپه نه مني ښه شپه خو خیرات ته نو خیرات څه فرق کوي کنې د باندې خو چې ورووځي خو بیخي خلک لارې راته نه شي پر دې خبر او حال دا د دین نه ده زما دې په خدای قسم یې که دین چې نسته دا ایله شی که الله عذاب پر در کوي پر در بي کې ثواب خو نه کوي نه پر در کوي داسې نو ډېر کارونه نور هم سته چې دین نه ده ویښه کار ظاهره چې له دغه خپلو عوارضو خالي سي ښه کار وي خو تا داسې کړی وي بدعت دې ځین جوړ کړی اوس نفس خیرات ښه کار ده وخت یې معلوم نه ده هر وخت یې کوې صدقه د ویې که د خپل وس مطابق فرق نه لري او چې په دغه رسم یې کوې چې یارې 2 میاشتې مخته چانده ورته کوې دا ستاسې بازار ته خلک رالو چاندې یې وکړي څه په کوې ښه شپه د خیرات کوم نو خیرات چې کوې زوی مړې خو یوه په تېره پښه که له خپلو وړو یې ورکړه ګوره هر شی انداز لري اوس که سړی بیخي ښکاره واضح ووایي خو تاسې ته حالات معلوم دي خیرات کوې له هغه ځای را رسوی پر دوکان باندې 10 روپۍ ټولوې بیا یو مخصوص یو ورځ بیا په هغه ورځ باندې هم رسم وي جلسه جوړه وي سپیکر راغلی وي پرشونه اوار وي اوس خیرات دا ډول ده خیرات خدا ده چې په ښي لاس یې ورکړي چپي لاس والا دې نه وي خبر نبي علیه السلام وایي بهترینه صدقه هغه ده چې په ښي لاس دې چاته ورکړه چپي لاس سړی دې نه سو خبر تا یارې خو له مخه ټوله دنیا خبره کړه چې زه په ښه شپه پر نبي علیه السلام اشک یم خیرات کوم خاص به د ښې شپې بیا دې هلته دونه درب دروب جوړ کړئ سپیکر دې کښېښوئ ملایان راځي یو په بل پسې تقریرونه کوي ها وسو دا وسو دا وسو ټوله دنیا دې په خبره کړه دا له کومې خوا خیرات او د خیرات تخصیص تر دغه ځایه پورې له کومې خوا شوی داسې خو ستاسې به شاید ذهنونه نه ورته ورسېږي خو به هر حال یاس مجبور ځان به پوه کوئ دغه پلمه کوم بیا آخرت ته ورله خدای خبر چې دا به قبوله شي که به نه شي قبوله چې زه نه پپېدم کتاب کې مسله راځي یوه یتیمه نجلۍ پلار یې مړي دا بیا اکا یا ورور چاپ ته په نکاح ورکړ دا یتیمه نجلۍ دا زموږ فقهاو لیکلي دي چې دې لره خیاري بلوغ شته خیاري بلوغ دا معنا چې په کومه ورځ دا بالغه شوه که دې هغه میړه هغه نکاح رده کړه چې دا زه نه کوم بیا دا نکاح نسته دا یې ردولی شئ او که غږ نه وکئ انو خو بیا هغه نکاح قبوله ده بیا کتابو والا سوال کړی داسې که دا په دغه خبره نه وه چې ما ته خیاري بلوغ شته
دا ګوره څونه لرې مسله ده کېدلی شي طیبون تر اوسه نه یاروېدلې دا د نارینه یاست په جلسو کې کښېنئ په تقریرو کې که دې ول زه نه وم خبره دا سړی خو مې نه و خوښ خو زه چې په کومه ورځ بالغه سوم نه وم خبره چې نکاح یې رد کړم کتابونه وایي دا عذر یې قبول نه ده وایي دغه جهل د دې په دار اسلام کې قبول نه ده دا د مسلمان سړي لور ده د مسلمان سړي خور ده نو څنګه به دا په دا حکم نه وي خبر وایي د دې دپاره دا عذر نه ده چې دا وایي زه نه وم خبر ته چې په جلسو کې کښېنې 5 وخت مسجد ته راځې د اسلامي ټولنه کې ګرځې او راګرځې بیا یو داسې دین الله ته عرض کړي چې هغه له بدعاتو او خرافاتو څخه ډک کړي الله وایي دا ولې ته وا زه نه وم خبر ما خدایم دین بالو ښه شپه مې دین بلله سروري چهارشنبه خو څه کوې له ټولو بلاو به دې ساتي ملا صاحب اوبه دم کړي زیاتي به کوچنیانو تور کړي کور په کور به ګرځي څوک به دسملونه کې اچي څوک به میوې کې اچي بس سروري چهارشنبې اوبه دې وچښلې په دا کندهار کې په بازار کې ګرځي د باندې راایستلي بازار کې هر سړي ته درېږي 2 روپۍ 15 روپۍ 8 روپۍ غواړي په دغه وخت دی ځان بخښي سروري چهارشنبه سروري چهارشنبه څه سوي دي نبي علیه الصلاة والسلام څه ناجوړ و بیا جوړ سي دا څه ذخیره علم چې د په یوه ځای کې دلته ملایان ناست دي په خدای که موږ لیدلي چې نبي علیه السلام ناجوړ و بیا په سروري چهارشنبه جوړ سي ګوره دا هم یو کیسه د له ځانه دې شنلولې ده دا سید د دم سته الحمدلله پر یو شی ووایه پر اوبو یې ووایه هغه وچښه سید لیکن دغسې حالت ته چې یې وسیله ګرځوې ټول کلي ذمهداري دې اخیستې ده چې ټول کلی به تله بلا وساتې سفره ووته بلا ووته بس د سفر اخري چهارشنبه خیر خیرات مسلمانانو دا په موږ کې دین ده دا په موږ کې دی بد حال ولې ده په دغه اوس موږ پیږو وچکالي ده نیستي ده ګراني ده د خلکو په خرورو سامانونه کور ورته پراته دي نه انځر خرڅېږي نه بادام خرڅېږي نه کشمش خرڅېږي خلک د خدای په اریان دي دا ولې دا اوس د الله په واک کې دغو نه نسته چې یو سوړ راخلاصه کړي دا شیان یوسو هلته خرڅ کړو دا موږ کې جرم ده ځانو ته مسلمانان وایو ځانو ته د دین ټیکهداران وایو مګر نقصانونه دونه راپکښې دي چې انداز نه لري انداز نم سم نیمای دین ده سم نیمای بدعتونه دي چې موږ په ګډ کړي دي دا خو هغه ښکاره دي په عقیده خو الله خبر ده چې عقیده به زموږ څه ډول وي چاته به م په ذهن کې لویي ثابته کړي چاته به م عظمت ثابت کړی چاته به م علم غیب ثابت کړی دا خو بیا علیحده مسلې دي نو مسلمانانو آخري خبر دا ده کوشش وکړئ خپل عقیده الله ته خالصه کړئ چې خاص د الله عظمت هم په زړه کې له الله راکښته په دې ټول نظام کائنات کې هغه پرمختللي خلک انبیا وو مګر مړه سو ناجوړه به سو وږي به سو مسکینان به سو دربدر یو افت یې له ځانه نه سایده په کول اخر مړه سو نو چې انبیاو په واک کې کار نسته د راکښته خلکو خو بیخي نسته ملایکو په واک کې نسته پیریانانو په واک کې نسته یوازې الله ده دا خپل الوهیت ته دا شان ده دا نظام چلوي